الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معزز محترم و قدرمند ورونو، دا چې روژې پر خلاصېدو دي او د وړوکي اختر مبارکه ورځ را روانه ده. د دغه کوچني اختر په ورځ باندې 14 اعمال مستحب او مسنون دي چې هر مسلمان ته د هغې زده کړه او په هغه باندې عمل کول ضروري دي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په الترغیب و ترهیب کې حدیث راځي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې په آخره زمانه کې د فتنو په دور کې څوک زما یو سنت را ژوندی کړي، هغه ته ربي لا یزال د 100 شهیدانو ثواب ورکوي. امام بخاري رحمه الله په خپل بخاري کې یو باب لګولی د شهید په نامه باندې. په هغه باب کې دا خبره واضح کړې ده چې د یوه شهید دپاره 100 درجې دي او د یوې درجې د بلې درجې تر مابین دومره زیات فضیلت او ثواب شته لکه د مځکې و د اسمان. معززو، دغه مسنون اعمال چې د ډیرو ورونو مسلمانانو څخه پاتې کیږي، هغه ته باید پاملرنه وکړي او د اختر په دې ورځ باندې هغه عملي کړي. فقهاو چې دا راټول کړي دي چې کم مسنون او کم مستحب اعمال دي 14 دي چې تاسو ته به هغه بیان کو. اول مستحب عمل دا چې دغه ورځې شروع څخه به خوراک دی د خرما کوي. ان یأکل خوراک به کوي او د خوراک به خرما وي. و ان یکون المأکول تمرا، د خوراک به د خرما سوی، بیا د خرما به ویتر وي، یعنی تاک، یا یو دانه یا 3 دانې خرما وي. ځکه انس ابن مالک رضی الله عنه وای چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات. هغه به د سهار اختر نه جوړوه، یعنی چې څنګه به کښېناست سهار به سو نو اول خوراک به د هغه خرماوې وې. و یأکلهن وترا، تاک خرماوې به خوړلې. په صحیح البخاري 2م جلد کې دا حدیث راځي. دویم عمل هغه دا چې ابن سعد رضی الله عنه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام غسل کوي یوم الفطر و یوم النحر، د کوچني اختر په سهار، د لوی اختر په سهار، او یوم عرفه او د عرفات په ورځ. سنن ابن ماجه کې دا حدیث راځي. نو دویم سنت هغه غسل کول شول. دریم عمل هغه مسواک وهل دي، خوله پاکول دي. څلورم عمل خوشبویي لګول دي، عطر لګول دي، ځان خوشبویه کول دي. نه داسې تیزه خوشبویي چې بل څوک درنه په تکلیف شي، نرمه خوشبویي لګول. پنځم عمل دا چې بیا به جامې اغوندي احسنې د خپلو جامو، چې د ده په ټولو جامو کې د وس موافق هغه سمه صفا ښایسته جامه وي، هغه جامه به په تن کوي. شپږم عمل دا چې صدقة الفطر به ادا کوي د اختر تر لمانځه مخکې، د سهار تر لمانځه وروسته. دغه مستحب عمل دی. اووم عمل دا چې دی به د اختر په دې ورځ باندې خپله خوشحالي ښکاره کوي. د هر هغه چا سره چې دی ملاقات سي، د هر مؤمن سره د ده به په تندي په مخ کې خوشحالي او بشاشت پروت وي. دا د مؤمن د شان سره شایي. اتم عمل وکثرة الصدقة حسب طاقته، او په دې سهار باندې د اختر په ورځ باندې ډېره صدقه کول چې څومره یې په وسه وي. نو دا هم یو عمل دی د 14 اعمالو څخه. نهم عمل هغه تبکیر دی، سهار وختي پورته کېدل. داسې نه چې بعضې ځوانان داسې چې دا د اختر په سهار باندې هم بیدوي،
نو د اختر په سهار باندې وختي پورته کېدل ضروري دي. والابتکار او ابتکار لسم مستحب عمل دی. هغه دا دی چې څنګه د سهار لمونځ دې په جماعت باندې وکړ، د هغه وروسته چې کم وخت ټاکل سوی وي د عیدګاه د اختر د لمانځه، د دې اختر لمانځه ته وختي ځان رسول چې وتا ته ورسېږي فضیلت د اول صف. د اختر په لمانځه کې اول صف ډېر فضیلت لري، نو چې تا ته هغه فضیلت ورسېږي ته به وختي د اختر لمانځه ته ځان رسوي. او 11 مستحب عمل دا چې د سهار لمونځ به د کلي په مسجد کې کوي، چې کوم ستا کلی وي د هغه په مسجد کې به د سهار لمونځ په جمع کوي. 12 عمل دا چې دا د اختر لمانځه ته به ته په پښو باندې ځې بسکون ووقار مکبرا سرا، چې دا تګ به په سکون باندې وي، په وقار باندې به وي، په عزت باندې به وي، آرام آرام به ځي او پټ پټ به د ځانه سره تکبیرونه وایي. چې کله د عیدګاه لمانځه وځای ته مسجد ته ورسېږي بیا به تکبیرونه قطع کوي، بیا به تکبیرونه نه وایي. بیا به امام چې کوم نصیحت کوي هغه ته به غوږ نیسي، هغه وروسته به بیا لمونځونه کېږي، وروسته به بیا خطبې ویل کېږي، هغه ته به دی غوږ نیسي، هغه به اوري. 14 مستحب عمل دا دی چې کله د اختر د دې ورځې لمونځ ادا سي او د هغه وروسته کوم مراسم وي هلته هغه وسي، بس خپل کور ته چې بیرته راځي پر بله لار به راځي. یعنی که بله لار وي پر بلې لار به باندې خپل کور ته تګ کوي. دی چې اختر لمانځه ته پر کومه لار تللی وي د هغې خوا به پر هغې لارې خپل کور ته نه راځي، چې بله لار ورته اسانه وي پر هغې دې ولاړ شي. ځکه چې دغه مځکې یو خو د قیامت په ورځ پر دغه انسان باندې دغه شاهدي وایي چې دی د اختر لمانځه ته حاضر سوی و. دویمه دا چې دا هر قدم قدم باندې الله تعالی ورته ته ثوابونه ورکوي، نو چې لږ غټه لار وي او بیا بدله لار وي پر هغې باندې راسي، نو دا ډېر ښه عمل دی. دغه 14 اعمال فقهاو هم لیکلي په خپلو کتابونو کې او احادیثو کې هم اکثره نقل شوي دي. نور الایضاح کې دا راځي او مراقی الفلاح کې راځي. امام طحطاوي رحمه الله په خپله حاشیه کې نقل کړې ده پر مراقی الفلاح باندې هغه پرته ده. دا نور فقهاو هم نقل کړي دي. الله رب العزت دې مونږ او تاسې ټولو ته د دې د عملي کولو توفیق نصیب کړي. او یو مختصر اهم نصیحت ټولو ورونو او خویندو ته زما دا دی چې د اختر په دې مبارکو شپو کې په دې مبارکو ساعتو کې خپل ځانونه هم د عبثو کارو د هر داسې کار نه وساتئ چې هغه د شریعت خلاف عمل وي. مثلا بعضې خلک میلو ته ځي، بعضې فسق او فجور مجلسونه وي هغو ته ځي، بعضې نور شان وي هغو ته ځي. د دې څخه باید خپل ځانونه وساتي. په دې ورځ کې شیطان پر دا مسلمانانو کوشش کوي چې د لارې واړوي، او په دې ورځ باندې چې کم مسلمان په نیک عمل باندې مشغوله وي شیطان د هغه څخه سوځي. نو هر مسلمان ته پکار ده چې هغه په خپلو نیکو اعمالو باندې شیطان ته اور واچي، هغه وسوځي. نو په دې شپو ورځو کې نیک اعمال پکار دي، ذکر، اذکار، درود شریف ویل پکار دي، او د بدو کارونو څخه د غلطو مجلسونو څخه چې هر کار منکر کار وي د شریعت مخالف کار وي هغې څخه به ځان ساتي. دویم نصیحت دا چې پر هر مسلمان باندې دا لازمه ده چې هغه د خپلو بچیانو تربیه داسې وکړي چې د اختر په دې شپو ورځو کې د هر بده کار راوګرځوي. په بازارونو کې بعضې میلې وي، بعضې نور غلط اعمال وي، د هغې څخه خپل هر بچی راوګرځوي. ځکه نبي علیه صلات وسلام وایي کلکم مسئول عن رعیته، تاسې هر یو مسئول یاست د خپل رعیته. یعنی تاسې هر یو مسئوله یاست، مشر یاست د خپلې کورنۍ د خپل کشرانو. نو که هغه بد عمل وکړي د دې سوال به بیا ستا څه کېږي. نو پر تا باندې دا ضروري ده چې د اختر په دې شپو کې او عموما هر وخت د خپل بچی د غلطه مجلسه، د غلطه کاره، د غلطه فعله، د هر داسې کاره چې د شریعت مخالفه وي د هغه څخه راوګرځوي.
نو په دې شپو کې بعضې کسان داسې وي چې بومان پټاوه وي، توپنچې په لاسو کې ورکړي وي، یو بل ته ضرر پرسوي. تېر کال موږ د یو دغه دپاره هسپتال ته تللي وو، یو وړوکې مریضي وه. نو دې هسپتال ته په ګنټه کې دننه 2-3 نفره داسې راله چې د چا په غوږ کې دا د مسالهي توپنچو یا مسالهي توپکانو دا کوچنکه ګولۍ بنده وه، څوک پر کم ځای لګېدلي وه، او څوک یو ځای تلله موټرسایکلان یې ټکر سوي وه، موټرسایکلان زغر سوي وه. څه ضرورت د دې کار و؟ موټرسایکلان زغلی وي، میلو ته ځي، نور کارونه کوي، نو بیا شفاخانې هم په دوی ډکې وي او ډاکټران هم په دوی ستړي وي، هغه خوشحالي هم پر دوی باندې ورکوي. اولنۍ کې باید موږ تاسو کوشش وکړو چې خپل بچیان د هر بده کاره راوساتو، هغې باندې پاملرنه وکړو چې دوی څه کوي او دا کار یې شرعي اخ لري که نه لري. نو بس داسې کار باندې به امر کوو چې هغه د شریعت سره موافق وي چې تاسې ته او هغو ته پر دې باندې ثواب ورکول سي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 009-314-78-13 440. والسلام.